د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د سیمې نړۍ او هیواد خبرونو ته ښه راغلاست. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا ولسمشر د سیمې پر هیوادونو روسیې، پاکستان او هند غږ کړی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې ښکیل شي. روسیا ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ 6,000 میله لرې هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته. د ولسمشر د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې رسمي بهیر پیل شو چې د پنجشنبې په ورځ یوازې یو تن نوملیکنه وکړه. تاریخ 29 سرطان هر 4 انتخابات برگزار شوند تا کمیسیون مستقل انتخابات هم بتانن همه برنامه اصلاحاتی را هم اینا تطبیق کنند. حضرت علي وایي لوی ملي ائتلاف خپل اصلي لوری پرېښی او د شخصي ګټو په خاطر د یو موقت حکومت ملاتړ کوي. بل دوره چې داسې سړی موږ ته دا ملي ائتلاف راوړي یا موقت حکومت راوړي چې دې نه زموږ افغانستان ملت نور هم تباهي خواته ځي، موږ دغه شی تغییر حتی او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې سعودي عربستان اعلان وکړ چې د هېواد سترې محکمې د خبریال جمال خاشقجي د قتل په تور 15 تنه په اعدام محکوم کړل. او دا هم بشپړ خبرونه ویان شمس الرحمن صاحبزاده. د امریکا ولسمشر وایي روسیه او پاکستان دې په امریکا کې د ځان بوختولو پر ځای په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې مرسته وکړي. نوموړي د افغان جګړې په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې پاکستان او روسیه له امریکا سره بوخت دي او دلته په امریکا کې جګړه کوي. د په وینا دوی ته پکار ده چې د دې بوختیا پر ځای په افغانستان کې د ترهګرو پر خلاف جګړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روان جګړه کې زیات ښکیل شي. ډونالډ ټرمپ واشنګټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر تلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1993 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي د یووالي او هغه یې وپاشه. ټرمپ په افغانستان کې د وسلوال طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړې په اړه ویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. But why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? روسیا ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ 6,000 میله لرې هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال در کوم. طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمنان دي. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته وویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي؟ ولې باید موږ پکې مداخله وکړو؟ But you know what? These are two enemies that are fighting against each other, and we end up going in and fighting. And what are we doing? But I say this, India, if we had the wall. ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې له افغانستانه ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل. خو مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې هغه په پام کې لري له افغانستان نه د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله او ویل که څه هم د جنرالانو غوښتنې یې منلي خو په جګړه کې پرمختګ نه ترسترګو کیږي.
تاسو زموږ د جنرالانو خبرې کوئ. ما جنرالانو ته ټولې هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډېر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متیس له ما ډېر منندوی دی چې 200 میلیارده ډالره مې چې هغه هیڅ انتظار نه کوو ورته ومنل. خو متیس ما ته څه وکړل؟ هغه ما ته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښه یې نه دي کړي. زه له هغه څه چې د په افغانستان کې کړي خوښ نه یم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودي د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ټرمپ ویل مودي تل راته دا خبره کوي چې د په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی. ارزښت یې زموږ د 500 ساعتونو مصرف دی. ټرمپ څرګندونه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی، خو هند په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 میلیارډ ډالر لګولي دي. د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې رسمي بهیر پیل شو چې د پنجشنبې په ورځ یوازې یو تن نوملیکنه وکړه. د ټاکنو کمیسیون وایي چې لسګونو کسانو راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي د میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې دوام وکړي. د انتخاباتو د مهالویش په اساس د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله صد وایي چې جمهوریت ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه رسما پیل شوې. هغه زیاته کړې چې تر اوسه لسګونو کسانو له دغه کمیسیون څخه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي. سادات پر وینا د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د مرغون میاشتې تر پایه دوام کوي. اول باید مسلمان باشه، تابعیت افغانستان را داشته باشه، تابعیت کدام کشور دیگر را نداشته باشه، سن قانونی را پوره کرده باشه، 1 میلیون افغانی به گونه ضمانت به کمیسیون مستقل انتخابات نابانه و پالی از او 100,000 استیکر باید همراه خود به کمیسیون تحویل کنه. این همین شرایطشان هستند. افراد اشخاص که میخواین خود نامزد بسازن اونا میتونن. تا حال 73 نفر بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردن که 2 نفرشان خانم هستند. د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه یوازې عبداللطیف ادرام د احسان الله حیدري او محمد صادق وردګ په مرستیالي رسما ځان کاندید کړی دی. عبداللطیف ادرام لومړی کس و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکي انتخاباتو د کاندید په توګه یې نوملیکنه وکړه. د پدرام لومړی مرستیال احسان الله حیدري او دوهمي محمد صادق وردګ دی. با این کمیسیون با این رهبری نمیشود رفت. تقریبا 2 ماه و چند روز است نتیجه انتخابات پارلمانی روشن نیست. 2-3 نوع رای دهی وجود داشت. بایومتریک، فهرست کسایی که باید رای بدن ولی سای دست نویس. خب چگونه ممکنه از یک انتخابات 3 گونه شما رای بدن؟ بعد مردم میان نامش نیست، رئیس جمهور میان نامش نیست. مخکې تر دې محمد حکیم تورسن هم د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورغلی، خو د دوهم مرستیال د نه حاضرېدو له امله نوملیکنه وځنډېده. ما شاهد هستیم که روزانه هر روز مردم ما قربانی میتن. هیچ نوع مشکل شخصی بالای معاون دوم نامده. صرف به قیصر چون اونا از ولایت فاریاب هستند، به قیصر حجت توسط دشمنای مردم افغانستان، دشمن حکومت که او جملات صورت گرفته بود. یک تعداد از عزیزای خود اونا از دست داده بودن، ناگزیر بودن که شب اونا حرکت کردن رفتن و به طرف قیصر. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې دوام وکړي. ټاکل شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د سرطان میاشتې په 20 نیټه ترسره شي. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید ویلي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بهیر له وخته مخکې پیل او هدف د انتقادونو مخنیوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي حزب کړي چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق به د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په انتخاباتي ټیم کې شامل شي. د فاریاب والي وایي چې لا هم د میمنې شبرغان لویه لار نه ده پرانیستل شوې، خو د ولایت ته یې د نظامي قطار رسیدل تایید کړي دي. د فاریاب والي ویلي چې له 1.5 کال وروسته د ولایت ته نظامي قطار رسیدلی چې سپکې او درنې وسلې یې له ځان سره انتقال کړي دي.
د ویلي چې د دې نظامي قطار د انتقال پر مهال لسګونه وسلوالو ته مرژوبله اوښتي خو وایي د ملکي مرژوبلې مخنیوی کړی دی. د فاریاب والي وایي چې لا هم د میمونې شبرغان لویه لاره نه ده پرانستل شوې خو وایي وسلوالو مخالفینو ته تلفات اوښتي او نظامي اکمالات دې ولید ته رسېدلي دي. له دې وړاندې 209 شاهین کلي اردو ویلي و چې میمونې اندخوی لاره یې د عملیاتو په ترڅ کې پرانستل شوي او نظامي اکمالات دې ولید ته رسېدلي دي. د فاریاب والي نقیب الله فایق په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې نظامي تجهیزات د یو قطار په ترڅ کې دې ولید ته رسېدلي خو لا هم د میمونې شبرغان لاره نه ده پرانستل شوي. اناله قطار کلان در پالی از قطار عملیاتی هم دیجا آمده. حالا من نمیتونم که برای خاطر آینده صحبت بکنم، اما میتونم بگویم که آمدن این قطار با وجود که مردم ما مشکلات دیدن بیجا شدن و جوانای ما خوب دادخواهی کردن. خب در زمانی دادخواهی صورت گرفت که این قطار با فریادهای ما، با سر و صداهای ما، با دیپلماسی های ما قطار حرکت کرده بود. نوموړی وایي له تیر یو نیم کال وروسته لومړی نظامي قطار دی چې دې ولید ته رسېدلی چې نظامي تجهیزات او وسلې پکې شتون لري. فایق ویلي چې د دې قطار د انتقال په مهال په اندخوی او خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولي خو والي په وژل شویو کسانو کې د ایراني اتباعو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متاسفانه شعارهای نمبر 1 از 1.5 سال بعد این سو مسدود است و از 1.5 سال بعد این سو هم هیچ نوع قطار اکمالاتی در شهر میمنه نامده بود که شامل دهها تانگ تازه، همچنان سلاحهای ثقیله مهماتشان، همچنان پیکا و کلاشینکوف و دشکه و اینا مهماتشان و همچنان اسکو و تجهیزاتی که حالا پوسته ها و بیزها باید مستحکم شود شامل این قطار بوده که نوموړی وایي تمه ده چې دې ولید ته د کورنیو او دفاع وزارتونو وزیران به سفر وکړي او په دې ولید کې به امنیتي وضعیت وارزوي او په څو ولسوالیو کې به نظامي عملیات پیل شي. ما با جدیت میگیم. حالا ما تقاضا کردیم که هر دو وزیر ما اولین سفرشان در ولایت فاریاب باشه و این تایید هم شده که اولین سفرشان از ولایت فاریاب اینا بیان انجام بدن. ما مردم به حوصله‌مندی و به شیکه‌بایی دعوت میکنیم. هیچ چیز در حال ویران شدن نیست، هیچ چیز از رفتن نیست، هیچ چیز در حال سقوط کردن نیست. دیگه ما روزای بسیار سخت سنگینه خیلیش سپری کردیم، هنوز روزای سخت سنگین مانده. درې ورځې وړاندې 209 شاهین کلي اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د نظامي قطار په انتقال کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي وو چې په وژل شوو کسانو کې ایرانیانو هم شتون درلوده. د لوی ملي ائتلاف غړي حضرت علي د ملي ائتلاف سره د موقت حکومت د غوښتنې پر سر مخالفت وښود. حاجي حضرت علي وایي د سولې د خبرو لپاره د ولسمشریزو ټاکنو له ځنډ سره موافق دی خو په دې شرط چې له توپیر پرته ټول وسلوال د خبرو میز ته کېنول شي. هغه د جنرال رازق او مولانا سمیع الحق وژنه د ډیورند کرښې پر سر معامله بولي. د لوی ملي ائتلاف غړي حاجي حضرت علي د یاد ائتلاف سره مخالفت ښیي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي وایي لوی ملي ائتلاف خپل اصلي لوری پرېښي او د شخصي ګټو په خاطر د یو داسې موقت حکومت ملاتړ کوي چې د ولس او هیواد دواړو په زیان دي، نو ځکه خو یې مخالفت کوي. بل دوره چې داسې سړی موږ ته دا ملي ائتلاف راوړي یا موقت حکومت راوړي چې دې نه زموږ افغانستان ملت نور هم تباهي خواته ځي، موږ دغسې تغییر قطعا نه غواړو. د ولسي جرګې دا غړی له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په هدف د ولسمشریزو ټاکنو له ځنډ سره موافق دی، خو په دې شرط چې د سولې د خبرو لپاره په روانو هڅو کې د ښو او خرابو وسلوالو له توپیر پرته ټول وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کېنول شي. او د صلح پروګرام چې کوم دی موږ صلح داسې غواړو چې افغانستان کې کاملا باید تروریستي ګروپونه مخالفین ټول ختم شي، افغانستان کې د دایمي صلح وشي. د ولسي جرګې دا غړی له هغو ولسمشریزو ټاکنو چې د جال او تقلب مخه پکې ونه نیول شي د ملي وحدت اوسنی حکومت غوره بولي او د غیر عادلانه او له درغلیو د ډکو ټاکنو ترسره کېدل بې ګټې بولي. انتخابات نوم چې زه اورم زما باندې تبه راشي. زه چې د ټولو حالاتو نه تنګ یم چې انتخابات نه وي،
دا خلکو ته کور په کور مشکل پیدا کوي، کور په کور غم زیاتوي، بیا هم هغه جوال کوي چې هغه د ولس اراده نه وي. بهتره دا دی چې هغه شی ځان هم ولې په عذابو. هماغه زما خبره ده چې دغه شی حالات چې شفاف هر شی نه وي، د خلکو ته خیر نه رسیږي، خلکو ته آرامش نه راځي، بیا هم دغه ناس ښه دی. نو موږ څه ضرور دی چې بیا داسې تا خو نه ډک انتخابات غواړو. حاجي حضرت علي په پاکستان کې د مولانا سمیع الحق وژنه د افغان سولې پر سر او په افغانستان کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وژنه هم د دواړو حکومتونو ترمنځ یوه سیاسي دسیسه بولي. هغه په ټینګار سره وایي چې جنرال عبدالرازق د ډیورن فرضي کرښې قرباني شو. قومندان صاحب رازق وژنه او د سمیع الحق وژنه چې زه معلومات او دقیق معلومات لرم، دا په یو دسیسې په شکل هلته اختلاف پیدا شوي، همدې سولې په سر مړ شوي. رازق چې مړ شوي په سرحد په سر یې مړ شوي، د افغانستان د سرحد حفاظت یې کول، هغې مخالف و د دې سیستم. بالاخره یو غټه سطحه باندې یو غټه معامله شوې، بالاخره شهید شو. حضرت علي دلته په ننګرهار کې له قومي مشرانو سره په ناسته کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د شفافیت د نشتون له امله د ټاکنو پر کمیسیون هم نیوکې وکړې او ویل چې د ټاکنو په کمیسیون کې ولسي جرګې ته د نمایندانو ترمنځ د بریا پر سر بولي روانه ده. ایمل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد. د امریکا ولسمشر یوځل بیا پر پاکستان نیوکه وکړه چې په خپله خاوره کې یې د امریکا د دښمنانو ته ځای ورکړی. ټرمپ هیله ښودلې چې ډیر ژر به د پاکستان له نوي مشرتابه سره وګوري او غواړي ورسره ښې اړیکې ولري. بلخوا د امریکا مشهور سناتور لینسي ګراهو د پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته د طالبانو د هڅولو په موخه دغه هیواد سره د آزاد تجارت تړون غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا پر پاکستان نیوکه کړې چې په خپله خاوره کې د امریکا دښمن ته ځای ورکړی او هیڅکله له امریکا سره رښتینی نه و. ټرمپ دغه څرګندونې د امریکا د کابینې له غونډې وروسته له خبر اعلان سره په خپلو خبرو کې کړي. د زیاته کړې په همدې موخه یې پر پاکستان نږدې $1.5 میلیارډ مرسته بنده کړې چې له امریکا سره یې سم همکاري نه کوله. You hear, I've been hearing 11 million, I've been hearing 12 million, I've been hearing 35 million. پاکستان له موږ سره اړیښتنې نه و، هغوی په خپل کور کې دښمن ته ځای ورکړی، خو اوس موږ غواړو چې د پاکستان له نوي مشرتابه سره له نږدې اړیکې ولرو. And a lot of problems were caused, including problems to our educational system. بلخوا په دغه کنفرانس کې ټرمپ هیلهمندي ښودلې چې ډیر ژر به د پاکستان له نوي مشرتابه سره وګوري او غواړي ورسره ښې اړیکې ولري. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ تیر کال پر پاکستان سختې نیوکې کړې وې او ویلي و چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له امریکا سره دوکې کړي دي. ولسمشر ټرمپ له ټولو خلکو غوښتي چې له یو بل سره دې رښتینې واوسي. د هغه په وینا د امریکا ځینو متحدینو د افغانستان جګړې یوازې سل 200 سرتیري لیږلي په داسې حال کې چې امریکا میلیارډونه ډالر لګولي دي. بلخوا د امریکا مشهور سناتور لینسي ګراهام د پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته د طالبانو د هڅو په موخه د پاکستان سره د آزاد تجارت تړون غوښتنه وکړه. د سین ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان طالبان د صلح میز ته راوړي نو په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي او د امریکا تمرکز به یوازې د تروریزم او داعش وسلوالو باندې شي. But if Pakistan would help us, we could get Taliban to the table. وګورئ که چیرې موږ پاکستان ته لاړ شو او په میز کې د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړو ترڅو پاکستانیان د سولې میز ته طالبان راوړي او د افغانستان جګړه پای ته ورسوي نو زموږ تمرکز به د تروریزم او داعش وسلوالو باندې شي. تاسو ته ویلی شم چې داعش وسلوال اوس په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې دي. Counterterrorism, ISIS, as to Syria. There are three things important to this country. د ویلي که چیرې پاکستان د امریکا سره مرسته وکړي او طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي نو په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي. جلال آباد کې د هیلي خیریه بنسټ په مرسته د آرډي موسسی له لوري سلو بېوزلو کورنیو ته د ژمنیو لباسونو مرستې وویشل شوې. د مرسته کوونکي موسسی مسؤلین وایي له دې مرستو یې موخه بېوزلو کورنیو ته د ژمنیو لباسونو ورکړه ده چې مستحقو کورنیو ته یې وسپارلې. هغه کورنۍ چې مرستې یې ترلاسه کړي په دې مرستو خوښې دي او له نورو مرسته کوونکو ادارو هم د دا ډول مرستو غوښتنه کوي.
د هغه اړمنې کورنۍ دي چې اکثره یې له جګړه ځپلو سیمو ښارونو ته راکډه شوي او دلته یې ژوند له کډه وډک دی. د هیلې خیریه ټولنه چې د شایق رسنیز مرکز تر چتر لاندې فعالیت کوي د همدې اړمنو کورنیو له ډلې له 100 کورنیو سره د HHRD موسسی په مرسته د ژمنیو لباسونو مرسته وکړه. د HHRD موسسی مسؤلین او د شرق راډیو تلویزیون د ژوند پړاوونو د خپرونې پروډیوسر توریلی ساحل وایي له دې مرستو یې موخه بېوزلو کورنیو ته د ژمنیو لباسونو ورکول دي. دا هغه کورنۍ دي چې نن تاسې ګورئ چې موږ دلته راغوښتي دي د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې لخوا به دغه کورنیو سره د ژمني توکو مرسته کیږي. دا هغه کورنۍ دي چې په ګډه موږ د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې د مسؤلینو سره یو ځای شو ولاړو د دغه کورنیو هغه حال احوال مو د نږدې څخه ولیده. نن به تاسې ګورئ چې د دغه موسسې لخوا به دغه کورنیو سره د ژمني توکو مرسته کیږي. خوشبختانه چې نن تاسې ګورئ دغلته چې کوم خویندې ورونه راټول شوي دي د HHRD موسسې د انکاینډ ګفت پروګرام له طریقه به نن 100 کورنیو ته د ژمني البسه همدارنګه ښځینه جامې او بوټان دا به توزیع کیږي. هغه اړمنې کورنۍ چې د شایق رسنیز مرکز انګړ ته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راغلي او د یادې موسسې له لوري ورسره د ژمنیو لباسونو کورتیو او بوټونو مرسته شوي په دې مرستو خوښي ښایي او له نورو مرسته کوونکو موسسو هم غواړي چې له دوی سره د دا ډول مرستې وکړي. زما واړه واړه یتیمانانو ماشومانانو کونډه ښځه یم خاوند مې مړ شو او نم بوټان و نم چپلک و نم بنیان و او نم د سر ټیکری و او دغسې خوار غریب فقیر په بد حالات کې ژوند هم کړی ده. خدای دې ورسره ښه وکړي، خدای دې ورته آخرت ښایسته کړي، خدای دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي. موږ سره د چپلکو د بنینونو د جرابو ټول لباس د غاړې موږ سره کومک کړی، هغه سره دې الله کومک کړي. سید واسې کېږي خدای دې ورسره ښه وکړي چې موږ سره کوي. ټول واړه واړه ماشومان هم دي، خاوند مې معذوره دی، کرا کورونه دي، زموږ کور کې مشکلاتونه ډېر دي. خدای دې ورسره ښه وکړي، خدای دې نور هم د خلکو سره دغه وکړي چې موږ سره لږ نور سره کومک وکړي. د هیلې خیریه ټولنې نږدې 10 کاله وړاندې په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی چې تر اوسه یې له ګڼ شمېر کورنیو سره لوی او وړې مرستې کړي او اوس هم ورسره د 3000 په شاوخوا کې کورنۍ ثبت او راجستر دي چې دا ډول مرستو ته اړتیا لري. ایمل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد. د ملګرو ملتونو سازمان په هرات ولایت کې د داخلي بې ځای شویو کسانو سره د 400 زره امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هرات د کډوالو چارو مسؤلین وایي په دې ولایت کې هرې بې ځای شوې کورنۍ ته 200 امریکایي ډالره ورکول کیږي تر څو د ژمي لپاره د سون توکي پرې واخلي. بې ځای شویو کډوالو له دې مرستو څخه هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سازمان په هرات ولایت کې 2000 بې ځایه کورنۍ او د ایران څخه راکډه شویو کډوالو سره مرسته ترسره کړه. د هرات د کډوالو چارو مسؤلین وایي چې د هرې کورنۍ لپاره 200 امریکایي ډالر ورکول شوي تر څو پرې د ژمي موسم لپاره د سون توکي واخلي. مجموعی کمک هایی که امسال در این برنامه امروزه برای 2229 فامیل توزیع میشه قریب به 450,000 دلار امریکایی می. یو شمیر بې ځای شوي کډوال بیا د دې مرستو څخه خوښ دي او وایي چې د دې مرستو په ترلاسه کولو سره به یې ژمنې ستونزې یو څه حل شي. دلته راغلي د خاطر د وچکالۍ دپاره راغلي او شی نه و وچکالي وه او دلته دا کمک چې دپاره راغلي یا کمک چې ډېر خوشحال دا کمک دلته. انشاءالله امیدوار هستم که خداوند مشکلات من رو برای کمک ها برطرف شود. خیلی خوشحالیم که به ما دادن میگیم بلکه آرد باری روغن برنج به بچه‌مون بشه هم علاقه است که شنه تشنه. د هرات د کډوالو د ادارې د معلوماتو له مخې روان کال له دې ادارې سره د وچکالۍ له امله 23,000 کورنۍ ثبت شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو کمیشنر وایي چې د هرات ولایت پرته 2 نورو ولایتونو بادغیس او غور ولایتونو کې هم له 2000 کورنیو سره ورته مرستې ترسره کړي دي. روند توزیع در ولایت غور تکمیل شد دیروز، در ولایت بادغیس جریان داره و این روند قرار است که از امروز در هرات شروع شده و تا روز یکشنبه هفته آینده دوام پیدا بکنه. د نامنیو زیاتوالی او وچکالۍ هغه لوی ستونزې دي چې په لویدیځو ولایتونو کې د داخلي بې ځایه شویو په شمېر کې زیاتوالی راوستی. ډېرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه هم لرو خو له لنډې دمې وروسته. د هېواد په کچه او ختیځه سیمه کې د ښځو د پوهې او پرمختیا لپاره ځانګړې راډیو نرګس ده چې د FM په 92.4 څپو خپرونې کوي. ژوند او د ښځو ونډه.
که غواړئ خپلې سوداګرۍ د رسنیو له لارې پیاوړې کړئ نو 92.4 نرګس راډیو انتخاب کړئ. ډونالډ ټرمپ وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کابینې سره په ناسته کې ویلي دا سپارښتنه یې کړې چې امریکایي ځواکونه دې له سوریې ووځي، خو دغه ځواکونو د ایستلو کره نیټه او مهال ویش نه دی په ګوته کړی. د په خبره دغه ځواکونه به له سوریې څخه په تدریجي توګه وځي او تر څنګ به یې هلته د داعش پر ضد عملیات هم کوي. تر دې مخکې داسې ویل شوي وو چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو 4 میاشتو کې له سوریې څخه وځي، خو اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره یې مهال ویش نه دی په ګوته کړی او نه یې هم په 4 میاشتو کې د سرتېري د ایستلو خبره کړې ده. مدانين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وعددهم 11 وطالب بالإعدام ل5 متهمين. په اعدام محکوم کړي. د راپور په اساس سترې محکمې د دې قضیې د 11 تنو څخه 15 تنو ته د اعدام سزا ورولې ده. د سعودي عربستان سترې محکمې د ترکیې څخه هم غوښتنه کړې چې د جمال خاشقجي د قتل په تور کې اسناد ورسره وجود ولري له دوی سره د شریک کړي. د ویلو ده چې د جمال خاشقجي د قتل په تور د لومړۍ محکمه ده چې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. د محکمې ویلي چې د 100 تورنو کسانو په اړه څېړنې روانې دي، خو د سعودي حکومت د دې 15 کسانو چې د اعدام حکم پرې شوی لا نه دی روښانه کړی. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر 26 ته ورسېد. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي چې سربیره پر دې چې پر دې پیښه 40 ساعته اوړي زموږ د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم 15 تنه د 15 ماشومانو په ګډون ترې تم دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه په وژل شوو کې 3 تنه ماشومان دي او 6 تنه کوچنیان ژغورل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د دوشنبې په ورځ په مانګیتګورسک ښار کې په 11 منزله ودانۍ کې چاودنه وشوه چې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا 40 اپارتمانۍ زیانمن کړل. تر چاودنې وروسته روسي چارواکو ویل چې په اغلب ګمان د طبیعي ګازو له امله دا پیښه رامنځته شوې ده. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تحقیقات یې روان دي. بیا هم ښه راغلاست درته وایم. اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. نړیوال جام ته د تیاریو لپاره افغانستان له سکاټلند سره لوبې کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د روان میلادي کال د مۍ په میاشت کې به افغانستان له سکاټلند سره 2 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړي. افغانستان به د دغو لوبو لپاره د سکاټلند اندرا ښار ته ځي او لوبې به د ګرینچ په لوبغالي کې کوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې د بورډ د اجرایي مشر شفیق الله سانګزي له خولې لیکل شوي خوشحاله یو چې د 2019 کال په مۍ میاشت کې د سکاټلند پر وړاندې د 2 نړیوالې ورځنۍ لوبو لړۍ لرو چې د هوا حالاتو له اړخه هم د لوبو لپاره هم تر ټولو مناسب وخت دی. دغه لوبې له افغانستان سره په انګلستان او ویلز کې د 2019 نړیوال جام یو ورځنیو لوبو په برخه کې د چمتووالي له اړخه ګټورې دي. دا لوبې نړیوال جام ته د افغانستان د تیاریو یوه برخه بلل کیږي. نړیوال جام په بریتانیا کې کیږي چې سکاټلند پکې نه لوبیږي، خو افغانستان به د نړۍ د نورو 9 غوره لوبډلو سره پکې سیالي کوي. د بنگلادیش غوره لیګ سیالیو شپږم پړاو کې لوبېدو لپاره یو شمېر افغان لوبغاړي دغه هیواد ته تللي دي. د افغانستان لوبډلې تکړه او چټک توپ وهونکي محمد شهزاد او نجیب زادران چې پخوا هم په یادو سیالیو کې لوبېدلي او ښه ځلیدلي د یو وار بیا دغو سیالیو کې ګډون لپاره بنگلادیش ته سفر درلوده. په ملي لوبډله کې نوی شامل شوی ځوان چپلاسی لوبغاړی حضرت الله زازی چې په لږ وخت کې یو شمېر نړیوال ریکارډونه په خپل نوم کړل هم په دغو سیالیو کې لوبیږي. تکړه ځوان څوکه توپ اچوونکی کیس احمد ظاهر خان وقار سلام خیل او تکړه الراونډر ګلبدین نایب هم پر خپله ټویټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د تګ خبر ورکړی و چې اوس له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي.
په دغو سیالیو کې اووه لوبډلې ګډون کوي چې د شنبې په ورځ په 5 د جنوري پیل کیږي او د فبروري میاشتې تر 8 نیټې به دوام وکړي چې ټولې به پکې 40 سیالۍ ترسره شي. په نورو بهرنیو لوبغاړو کې بیا ګریس ګیل، سټیو سمیت، ایبی ډیویلرز، شاهد افریدي او شعیب ملک هم خپله جادو ښیي. خو په تیر پړاو کې شامل افغان لوبغاړي شاپور زدران او سمیع الله شینواري په یاد پړاو کې نه دي اخیستل شوي. د یادونې وړ ده چې محمد نبی، راشد خان او مجیب زادران د استرالیا په بیګ باس سیالیو کې د ګډون په خاطر په یاد لیګ کې د لوبېدلو څخه بخښنه غوښتې وه. د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه. له ملتیا مو نړۍ مننه. ښاد او بریالي اوسئ. د الله په امان.